حکومتي اداراتو چوکۍ غلا کړي دا بیا په غاړه کې، چا چې انداري او بترۍ وړي دا بیا په غاړه کې، چا چې کټان وړي دا په غاړه کې، چا چې موټر وړي دا په غاړه کې، چا چې مرمۍ چنټې پرتلي زغري غټ توپونه کوچني توپونه بغیر د شرعي قانونه د وړي یوه مرمۍ وړي په غاړه کې او د جنت بوی به مو نه ویني. زموږ نبي داسې وایي، زموږ رسول پاک داسې وایي. دا حکومتي ادارې چې وي دا نه د اشرف غني وي نه د پلار وي، دا خو د دې ټول ولس دی. ته څنګه وځغاستلې چوکۍ دې وغاړې ته واچو، څنګه وځغاستلې کټ دې وغاړې ته واچې اندارې دې ځغلولې بغیر شرعي قانون. تا ولې دا کار وکړئ؟ ته جنت نه ویني، دا به انشاءالله د دوزخ ټوټۍ ستا به غاړې ته وي، دا به اوري. ځکه زما وروڼو دا زموږ تاسو اولس دا 20 کاله په بیت المال او د سرکاري خزانې په خوړلو بې له کم قانون روب دی و عادت. د ګمرکاتو مالیه چې راتله 15% د سرکار خزانې ته نه تله. په زرهاو کمیشنکاران موجود، 10 زرګونه بندونه اچول، د موټر څخه پیسې اخیستل، پر لارې پیسې اخیستل، د مزدور څخه اخیستل او بوج یې پر ټول ولس اچول. نو یو چوکۍ خو بیخي ځان ته حلاله بولي. یو صحابي راغی نبی علیه السلام ته وویل دغه د وجغونو تارونه مې په کار دي په دغه بیت المال کې په دغه غنیمت کې لا نه وویشل سوي. ویل دا زما د اوښ ځل څیرې سوی دی، دغه وجغونو تارونه یې وړمه دا خپل د اوښ ځل روغومه څیرې سوی دی. رسول پاک ویل که زما دي یا د عبدالمطلب د اولاده دي خو ستا خو شی چې زما نه دی زه څنګه درکړم. رسول پاک بېله تقسیم شرعي د وجغونو تار چاته نه ورکوي او تا چوکۍ په څټ کړي، موټر دې په څټ کړي، وسلې دې په څټ کړي، قیامت کې بیا راوړي. صحیح ده په دې دنیا به څوک څارنوال نه وي چې ستا څه تحقیق وکړي، څوک مستنطق بني. کم کسانو چې ځان ته غیرتي د دې وطن ویل، بریتونه یې تاوله، 400 موټر زري د دې ولس د لیوا څخه د پردو ملکو ته حواله کړه، دا بیا ګرده قیامت کې په غاړه. دا داسې نه دی چې دی به خلاص شي. وینه د دې ملک پر توی ده او تا پردو ته ورکړه، ته زمری یې، دا به راوړي د خیر. که دې را نه وړه د دغه کونډیانو د دغه سپېره سرو افغانانو ژړا به په قیامت کې د دې اوښکې دریاب سي، د اور دریاب به سي، ته به پکښې ډوب سي. دا داسې نه ده زما وروڼو. د کم یتیمانان چې او کم کونډیان چې ژړاګانې کوي په دې ملک کې چې کم صغیرانو یتیمان پراته دي، دا به ژاړي او د دې اوښکو به سیلاب سي، دی و اولاد بیا غرق کړي. دا داسې نه ده زما وروڼو چې بیت المال ساده شي دی ګیرې که یوسه کور ته وخوري، چوکۍ ماته واوسېځه. نه، دا د حکومت سرکاري دا د ټول ملت ده او دا به ډېر شرم وي چې 2 د لرګي چوکۍ دې وغاړې ته په قیامت کې را روان، یا 2 د اوسپنې چوکۍ، یو 2 میزه دې په غاړې کې، یو چنټه به دې پر بدن مښتي، یو زغره به دې پر بدن مښتي. په دې سړی چې څوک دا خیانت کوي شهید هم نه دی. مدعم د رسول پاک صحابي دی. ګوره زه دا حدیث عبارت نه وایم، تیز تیز وایم، دا د بخاري، مسلم، ابو داود، نسائی، ابن ماجه حدیثونه دي، تاسو ته وایم، ترجمه یې کوم چې زه هم وخت کم. په خیبر کې ډېر جنګ یې وکړ، ډېر کافران یې مړه کړه. یو ناڅاپه مرمۍ راله، یو غش یې راله، پر یو مشته مړ سو. صحابه ویل هنیئا له، مبارک، شهادت یې مبارک، جنت ته ولاړې. نبي علیه السلام ویل ما هغه ځل چې ده غلا کړی و هغه پټو مې ولیده چې پر ده د دوزخ اور وتاوه، یو پټو یې غلا کړی. چې غنیمت ټول نارې کول وي، بلال ته یې نه ویل چې نارې که ورته هر چا سره شی دی راټول یې کړه، هغه شی یې راوړي. پس له تقسیمه یو سړی یو شی راوړي. رسول پاک ویل تا دا غږ اورېدی؟ د بلال آواز دې واورېدی؟ ویل نو ولې دې نه راوړه؟ هغه داسې بې وجه عذر وویل، داسې عذر نه و چې قبول، داسې یو عذر نه و. نو علیه السلام ویل ورځه په قیامت یې بیا راوړه، اوس یې نه درته. دا سخته کلمه ده. موږ هم د خپل رسول پاک خبرې کوو، نه دې راوړي دا خلک، په قیامت به د دې ولس شی راوړي په لاس بیا ورکړي. زموږ خو ایمان دا دی، خپل عقیده مو دغسې ده چې مني مې منه نه مني بیخي یې منه، چې 2 چوکۍ دې در غاړي یا انداره یا بتري دې د سرکار د ادارو څه وړي، دا به غاړې ته بیا به صحیح. ورځ ما وړونو که چا کړي د توبې دروازه خلاصه ده، یو یې په لاس یې ورکړئ، توبه وباسي. که ته پر ناست یې توبه باسې نه کېږي. په څا کې چې پیشي مړه پرته ته تر سبا وټر پمان پر چالانه کوه چې تر څو پیشي ونه باسي پاکېږي. بعضې خلک سودخوره دي، موږ ته وایي تو یاره زه توبه باسم، بالا سود نه کوم، د سود پیسې ایسته که بیا توبه وباسم. نو دا خو توبه نه. دا خلکو به سرکاري خزانې لوټلي دي، اوس صدقې کوي، خیراتونه کوي، د بیت المال څخه پیسې غلا کړي دي، اوس دی صدقه او خیراتونه او ختمونه به کوي.
ته په ایمان ووایه. د دې مثال هغه دی، زه پر منبر ناست یم، حیا دي د هغه ښځې مثال دی چې ماجتونه یې جوړول، په یاد مو دي هغه قصه خبر یاست. د دې وایي څه مثال؟ ځکه دا زموږ تاسو خلکو دا 20 کاله داسې مغزه وکارول شوه چې څومره اغلا کوې په سرکاري خزانې کې وایخله بس ته هوښیار یې. لیکن یا د خدای دپاره کوم مجاهدین یا اوسني اداراتو کې چې لنجران یا موټران په بې وجهې هسې څرخي تیل مصرفوي، دا به جواب ورکوي په قیامت باندې. یو خو د ګزمې دپاره څرخول دي، د امنیت دپاره څرخول دي، یا هسې څرخي، دا به جواب ورکوي په قیامت. ټکر یې که مات یې که دا به جواب ورکوي په قیامت چې یو څاڅکی د هغه شهیدانو ویني چې یو څاڅکی وینه یې یو ور دریاب سو ته بیا نسې وتلی سي. د هغه یتیم څرې ګریوان زاړه کالي اوښکي سپېرې پښې سپېرې مخ د هغه یو قطره اوښکه دریاب سو ته نسې ځینې خلاصېدل. ته حکومتي شان استعمالوه، خیزاخیز میلې پکښې کوو، دا ډېره غلطه خبره. هېڅ کله د سرکار خزانې څخه به شخصي استفاده سړی نه دومره باخلي څومره شرعي قانون در کړي. زړه دې دی کار کوې ویې که نه یې کوې مې کوم. یو صحابي د تقسیم وخت و، یو 2 د بوټ بند یې راوړه، ویل یا رسول الله دغه 2 د بوټ بند دي. علیه السلام ویل الشراک والشراکین من النار، د یو بوټ بند هم د اور دی، 2 هم د اور دی. رسول پاک یې اوښ ته ودرېدی، دا اوښ د بوکه څخه یې لږ وړۍ وشکولې، داسې لږ وړۍ یې وشکولې. ویل ایس خلکو دغونده اندازه زه ستاسو نبي یمه، دغونده اندازه ما ته بغیر د قانون شرعي حق نسته چې زه یې لاوه. نو چې ستا نبي ته نسته ته یې دا کمه کوې. زموږ تاسو حاضر مجلس وظیفه دا ده، ما تر تاسې ورسول. ستاسو حاضر مجلس وظیفه دا ده چې هر سړی مرید دی چې تاسو لیدلی چې ده دا کار کړی دی نو د توبې تلقین ورک، دغه عذابونه ور پیش که ورته آینده کې دا شی یو ساغه یاره زموږ څه خطایي سوی ده، خیر دا شی موږ توبه ایستلی. د هر ځای د پولیسو څخه دې غلا کړي دي، د قومندانۍ څخه د نورو اداراتو څخه دې چور کړي دي، میزونه چوکۍ یا هر شی چې دې وړی، موټر پرتله توپک هر شی چې دې وړی، موټر دې وړی، هر شی دې وړی. او چاته معلومات هغه سړي ته د توبې دغه ورکړي چې خدای ته وګوره توبه وباسه. دا به څه دا یو بتري، دا یو انداره به څه چې تا وړي، دا یو سولر به څه شي، دا یو مرمۍ دا که په زراو لنجرانې دا به څه شي. هغه چا چې ما درته وویل چې ځان ته غیرتیان د دې ملک یې ویل، ځان ته برېتور د دې ملک ویل، 400 زرهي شیان د دې ملک تا یوړه پردو ملکو ته دې ورکړه. ته انشاءالله که په دې دنیا کې ستا تعریف به خلک ډېر وکړي، خو انشاءالله په قیامت کې بې راوړي د دې ملک جواب به وایي د دې ولس. دا زموږ ایمان دی. خو چې ډېر ژوندی وسي، ډېر ژوندی وسي، یو 100 کاله 200 به عمر وکړي، خو بیا به زیاخت. زموږ دا ایمان دی ورځ به د مالک الملک د حقیقي باچا په مخ کې به ودرېږي او هغه به یې درته سوال و جواب. دا زموږ تاسو د ځوان د سپینږیري د مشر په لطیفه په نرمه ژبه باندې په خشم یا ښه په نرمه په محبت باندې هغه پوه کوي. د کشرانو د ټولو دا کوو کې نه کوو چې موږ په خبر اوسو چې پلاني دا کار کړی ورته کرا کړي، نو د کاکازو د مامازو وراره وطنداره قوم وروره د آخرت عذاب سخت دی. هر شی چې موړي بیرته هغه شي ته په لاس. اوسني امارت په ادارو کې چې کوم پولیس یا کوم طالبان علمان دي، که دوی لنجر یا موټر بغیر د ضرورته څرخي، دی په دې کې داخل دی، خدای نیسي نبي کوي. ولې دا تیل سیزي، ولې دا در بدر ملک لا خرابوي، یا هیڅ شی بې اجازې ونه شو. دا د دې ملک سرمایه ده. یوه ټوټه اوسپنه یې نه ضایع کوي، یو بېکاره اوسپنه بې نه ضایع کوي، یو پوچک بې نه ضایع کوي. چې کله دا ضایع کوي د شهیدانو وینې نه درته درېږي، د فدایانو ټوټه ټوټه غوښې نه در مخ ته درېږي، هغه د بندیانو زولني هغه دې مخ ته نه درېږي. دا داسې نه دی پکار. خپل ملک سړی په خپله ساتي، نه خراب.